بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د حروف المعاني و بیان شروع په مبادئ علم الاصول کی. اکی دا 28 نمبر صفحه کې مون حروف عاطفه ویلی ول. 4 نمبر و پکې بل، یعنی مخکنی درس کې مونږ ثم، فا او دا رقم واو ویلی وو، او نن 4 بل دی. بل د حروف عاطفه څخه دی او دا په حروف معانیو کې استعمالیږي. دی ته وایي بل لتدارک الغلط. بل چې دی دا تدارک غلط دپاره راځي، یعنی غلطي نیول، غلطي راګرځول. باقامة الثاني په ودرېولو د دویم سره مقام الاول په ځای د اول باندې. که قولی لکه دا قول دی چا جاءني زید بل عمرو. ګوره تا دا مثال بیان که چې رالی زید بلکې دونه خبره ده چې اوس ګوره دې خبره کې غلطي ده. جاءني زید، زید رالی، ورسره متصل دی ورسره وویل بل عمرو. نه 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 زید نه دی راغلی بلکې عمر راغلی. نو دا تدارک د غلطۍ دی ونیوی، یعنی عمر دی واخیستی په ځای د زید باندې ودروئ او هغه غلطي دی اصلاح کړله. نو بل دا د تدارک غلط دپاره راځي، یعنی د غلطي نیول، یعنی دویم شی د اول ځای پر ځای باندې درول. د بل وروسته چې کوم څه ذکر دی هغه د اول په ځای باندې درول. ما لکه جاءني زیدون، زید رالی، بل عمرو، نه زید نه دی راغلی بلکې عمر راغلی دی. نو دا اصل کې داسې دی جاءني عمرو، عمر راغلی دی. فائده وی فائدة دا فائده و انما يصح التدارك به في الاخبار. دی بیا تاته یو فائده ذکر کوي او دا اصل کې یو قاعده هم ده چې دا بل چې دی دا راځي د تدارک دپاره فی الاخبار په اخباراتو کې، یعنی یو جمله خبریه ده، یو انشایه ده. تاسو ته معلومې دي وضاحت کې پکې دومره ضرورت نشته. چې تا ته د یو شي خبر درکوي، یو هغه د انشاءات چې مطلق شیونه وي هغه ذکر وي. نو دی مثال کې بیا تا ته انشاء خبر درکوي. وی دا تدارک به په اخبار کې په جمله خبریه کې به ذکر وي، په انشاء کې به نه یې. ګوره دی بیا مثال درکوي، دی باندې ته پوه شي. وی و انما یصح التدارک، صحیح کېږي تدارک به په دا بل سره فی الاخبار په اخبار کې دون الانشاء سوا د انشاء نه. فتطلق یا فتطلق طلاق کېږي 3 طلاق سره اذا قال للمدخول بها که چیرې یو چا وویل مدخول بها خپلې زنانې لري، یعنې واده سوې زنانه. یو مدخول بها ده، یو غیر مدخول بها ده. موږ پرون وویل چې غیر مدخول بها هغه زنانه ده چې ستا کوزده ورسره شوي او ته د هغوی سره یو ځای شوی نه یې. مدخول بها بیا هغه یوه ده چې ته د هغوی سره یو ځای شوی او د هغوی سره دې ژوند وي. نو دی وایي که یو چا مدخول بها زنانې ته 3 طلاق ورکړه، هغه څنګه؟ انت طالق واحدة، ته یو طلاق. مثلا یو کس خپلې زنانې ته وویل ته یو طلاقه، بیا وویل بل 2 بلکې دونه خبر ده 2 طلاقه. اوس ګوره دا انشایه جمله ده، یعنې هغوی ته انشا ده، د هغې څخه دا طلب کول دي. دی وایي په دې وخت کې 3 سره طلاقونه واقع کېږي. ولې اوس خو دا مونږ خو وویل بل د تدارک غلط دپاره راځي. تدارک غلط څه مطلب؟ نو اوس که دا جمله په خبریاتو کې راولي نو انت طالق واحدة بل 2، نو مونږ وویل دا بل د تدارک غلط دپاره راځي. نو پکار دا ده چې دا 2 پر ځای د دې اول طلاق باندې ودرېږي، نو 2 طلاقه به واقع شي. دی ویل نه، دا په انشا کې دی، دا مخکنی هم واقع کېږي او وروستنی هم واقع کېږي. یعنی وجه دا ده وایي که چیرې دا بل په هغه جمله کې ذکر و چې هغه خبریه وله، نو بیا صحیح ده، دا بیا تدارک غلط دپاره ده او دویم په ځای د اول درېږي، لکه جاءني زیدون بل عمرو. او که چیرې دا په انشایه جمله کې و بیا دا مثال ورکړي چې انت طالق واحدة بل 2 بلکې 2 طلاقه. لأنه لم يملك دی نه دی مالک سوی ابطال الاول په باطلولو د اول سره فیقعاني نو واقع کېږي. وایي ځکه دی د دې مالک سوی نه دی چې اول طلاق دی باطل وګرځوي. نو وایي طلاق اول هم واقع سو
بل ثنتین د دوی په مذهب کې زمونږ نه، چې دوی وایي په یو مجلس کې ناست 3 طلاق دا 3 شمارل کېږي، موږ نه دا 1 شمارل کېږي. نو بل ثنتین یې ورسره ووایي نو دوی وایي دا ثلاثن طلاق کېږي. لأنه لم يملك دی نه دی مالک سوی ابطال الاول د باطلولو د اول طلاق نو فیقعان واقع کېږي دا دواړه طلاق چې وروسته د ذکر کړل بل ثنتین بخلاف قولی په خلاف د دې وینا سره، یعنی هغه تا ته د اخبار د انشاء مثال درکړي له علی الف بل الفان، زه وایم چې یاره له یا لزید علی الف، زید په ما باندې 1000 روپۍ قرض دي، بیا نه بل الفان بلکې 2000 قرض دي. نو دا خبریه جمله ما خبر ورکړي، نو وی فیلزمو الفان لازم دی په د باندې 2000 ځکه تدارکي غلطه فاره مونږ وویل په اخبار کې هغه باقامة الثاني مقام الاول، نو دویم په ځای د اول باندې وګرځو. اول کې ما وویل له علی الف زر می ذکر کړي، نو الفان و اول جې ته راوله او الف د متاخره که، نو فیلزمو الفان په د باندې 2000 لازم دي. نو انشاءالله العزیز اسانه و په دې کې د بل خبره بل مونږ ویل چې دا تدارکي غلط تفاره راځي، یعنی دا د تدارکي غلط لپاره راځي په هغه جمله کې چې خبر وي، لکه مونږ ویل جانی زید بل عمرو، یا زوم جانی فلان و فلان، فلانی راغلی یا بل فلان بل عمرو بلکې عمر راغلی دی، نو دی وایي څخه دا مخکنی جمله غلطه و دې تدارک د دې غلطي یعنی اصلاح یې وکړل. بیا بل مونږ د فایده درته وښودل چې دا کله کله اخبارو کې راشي، په اخبارو کې راشي بیا تدارک غلط په معنا سره د صحیح، خو که چیرې دا په انشاء کې رالی بیا دا تدارک دا نه دا فایده کوي نه چې اقامة الثاني به په ځای د اول باندې دره، لکه د بیا مثال د هغه طلاق ورکړه انت طالق واحده بل ثنتین. پنځم چې دی لاکن دی په حروف عطفو کې هغه پنځم نمبر لاکن دی. لاکن چې دی للاستدراک بعد النفي د استدراک څخه وروسته راځي چې هغه وروسته د نفي وي. استدراک دا معنا یو دفعه د توهم کول، هغه وهم ختمول، هغه وهم نیول، یعنی دې تا ته په مثال کې بیا وضاحت درکوي که قولی که دا قوسه ما جانی زید ما ته زید نه راغلی لکن عمرو عمر راغلی دی، لکه اوس یو جمله درته ذکر کوي ناستې تا مثلا 2 کسان دعوت کړي دي چې یو خالد دی بل او دا رقم یا احمد دی، او تا دوی ته میلمستیا کړې ده او ته ووایه چې ما جاءني خالد، خالد رانغلی، نو دا دې کې د نفي څخه دی وروسته دا ما خو نافیه ده د جمله د نفي وروسته ذکر کړله او دې کې وهم پیدا سو توهم، نو ته دا ورسره لکن احمدو احمد راغلی خو خالد نه دی راغلی، نو په دې وجه تا دفع د توهم وکړله، نو استدراک بعد نفي هم دغه ته ویل کېږي چې دفع د توهم ته وروسته نفي وکړي. که قولی که لکه دا قول ستا ما جانی زیدون زید نه دی راغلی لکن عمر راغلی دی، ګوره لکن وروسته چې عمر ووایي نو دا دفع د توهم دا وهم ختم شو. و انما یصح العطف به وی صحیح دی عطف په دې لکن سره عند اتساق الکلام په هغه وخت سره چې کلام متسق وي. اتساق الکلام دا معنی د دوی منځ کې به فصل نه وي، لکه دی په شرح کې وایي اتساق الکلام یکون بامرین الاول ان یکون الکلام موصولا بالکلام السابق لا مفصولا، یعنی اتساق الکلام دې ته ویل کېږي چې دا ما قبل او ما بعد جمله به په دې لکن سره متصله وي، یعنی داسې به نه یې راوړی مثلا زه ما جانی زیدون بیا ناس دا بل ورځ کې وایم لکن عمرو، نو دې کې اتساق الکلام نشته، یعنی یو ځایوالی دا وصل د جملې نشته، یعنی په دې جمله کې به وصل وي ضروري دا ده. نو دی وایي و انما یصح العطف به عند اتساق الکلام صحیح کېږي عطف په دې لکن سره په هغه وخت چې اتساق الکلام ذکر وي، یعنی کلام سره متصل وي. و الا فهو مستأنف که چیرې داسې نه و اتساق د کلام نو د بیا ځان جدا جمله مستأنفه ده، یعنی بذاتي بعینه ځان ته جدا جمله ده. دا مثال ذکر. دویم اتساق یو اتساق الکلام ضروری دی. اتساق الکلام خو مونږ ویلي ول چې جمله به مفصوله نه وي، یعنی دا به سره
وصل وي ما بعد او ما قبل د جملې به په دې لاکن سره وصل سوی وي. دویم دا دی چې دا جمله به نفي د یو فعل نه کوي، یعنی نفي به د یو فعل به نه راغلی چې بیا ته بعینه د هغه فعل اثبات کوې، یعنی ته د یو کار نفي کوې او بیا لاکن ورسره راوړي او د هغه څخه وروسته بیرته د هغه شي اثبات کوې. لکه وروسته په مثال کې درته وایي وایي کالامة لکه منځه اذا تزوجت بغیر اذن، که چیرې تا نکاح کړله بغیر د اذن، بغیر اذن مولاها په غیر د اجازې د مولا د هغې نه، بمئة درهم په 100 درهمه. او تا د یو چا ینځه د تا نکاح دې وکړه د هغې سره بغیر د مولا نه، مثلا د هغې هغه بادار دې خبر کړی نه و. نو کله چې د هغې بادار خبر سو فقال هغه وویله دې 90 نمبر صفحې ته اوس راسه لا اجیز النکاح بمئة درهم، زه نه جایز کومه نه ورکومه دا نکاح په 100 درهمه، لکن اجیزه ب150 درهم، زه ورکومه په 150 درهمه باندې، یعنی په 150 درهمه ورکوم او په 100 درهمه نه ورکوم. وی بطل العقد، په دې کې د عقد باطل دی، لأن الكلام غیر متسق، دا کلام غیر متسق دی، یعنی دا تا مخکې نفي د یو فعل وکړه سره دغه چې نفي دې کړی اوس یې اثبات کړه. ګوره لا اجیز النکاح ب100 درهم و 100 درهمه دا لا نافیه جمله دی، یعنی جمله نافیه دې ذکر کړه. مونږ وویله چې لاکن به په اتساق الکلام کې، یعنی ما قبل او ما بعد جمله به سره متصله وي. بل مونږ وویله چې دا لاکن به په داسې جمله کې نه استعمال شوي چې یو ور د هغې جملې نفي کیږي او د لاکن څخه وروسته د هغې جملې بیرته اثبات کوي. اوس لا اجیز النکاح ب100 درهم لکن اجیزه ب150 درهم. لا اجیز دا نافیه جمله راغله، زه نکاح جایز نه ګڼم په 100 درهمه یې نه ورکوم، لکن اجیزو ب150 ده په 150 یې ورکوم. نو اوس ګوره دا لکن وروسته چې تا 150 وویل دغه 100 مخکې په دې بل 100 کې داخل دي که نه دي، یعنی مخکې دې 100 درهمه وویل په 100 یې نه ورکوې په 150 یې ورکوې، نو دا 100 خو هم دا داخلي په دا مخکني 100 کې. نو دی وایي ته د هغه شي نفي کوې چې وروسته یې بیرته اثبات کوې. نو چې ته یې وروسته بیرته اثبات کوې نو دلته لاکن چې دی دا غیر متسق دی او بیا دا ځان ته یو جدا جمله ده او دا په معنا دلته د استدراک سره راځي هم نه. انشاءالله اسانه مثال دی. لا اجیز النکاح ب100 درهم لکن اجیزه ب150 درهما. د لکن وروسته چې 150 ذکر دی دا 100 مخکې چې ده لا اجیز ب100، یعنی دا هغه 100 سره یو رقم دی. نو د دې وجې څخه مخکې وایي چې تا د کوم شي لا اجیز النکاح ب100 درهم نفي دې وکړه، لکن اجیزه ب150 اثبات یې وکړئ. نو موږ دا شرط ایښی و چې اتساق د کلام په لاکن کې به یو شرط دا وي چې دا به مخکې داسې کلام نه وي چې ته یې وار نفي کوې بیا وروسته بیرته اثبات کوې. لا اجیز النکاح ب100 درهم نفي دې وکړه نه یې ورکوې په 100 درهمه، لکن اجیزو ب150 درهمه دلته دې اثبات وکړئ ورکوې په 150 درهمه. نو دې وجې څخه دا وایي دا کلام متسق نه دی، په دې کې دا عقد باطل دی. انشاءالله العزیز ډېر اسانه مثال دی او پوه سوی به یې. وایي بطل العقد، عقد باطل دی، ان الکلام غیر متسق، کلام په دې وخت کې غیر متسق دی. غیر متسق مو څنګه څه رقم وي؟ یو غیر متسق هغه ته ویل کېږي چې هغه د مخکني جملې یعنی د نفي جملې اثبات به ته نه کوې وروسته، نو دلته اثبات کړی، نو په دې وجه سره غیر متسق دی او د هغه څخه وروسته او دی. هغه به انشاءالله العزیز په دې روان کلیپ کې ذکر کوو. هغه هم دغه کلیپ کې انشاءالله وخت شته. او چې دی لاحد المذکورین فقول هذا حر او هذا بمنزله قول احدهما حر فکان له ولایت بیان. دا او چې دی شپږم نمبر او د حرف عطف دا به احد المذکورین ذکر وي. لکه یو څوک وایي هذا حر او هذا دا آزاد دی او یا دا آزاد دی، بمنزله قول احدهما هو دا رقم خبره لکه دی چې وایي په دې کې یو آزاد دی، هذا حر او هذا یا به دا آزاد یا به دا آزاد، نو په دې کې یو آزاد دی. وایي فکان له ولایت البیان، په دې کې به وي د دې متکلم لپاره ولایت معنا مشري د بیان، د ده څخه به بیان اخیستل کېږي.
و کلمة او کلمه د او چې ده فی النفي په نفي کې توجب دا واجبوي نفي هغه نفي کول کل واحد من المذکورین د هر یوه په دې دواړو مذکورو شیانو کې یعنی نفي چې ته کله راولې د یو شي دغه کلیپ کې وخت نشته په دې روان کلیپ کې د دې او درس د سره درته وایم د او وبالله تعالی توفیق